नूरी जी बाबा ځان یاسمین جو په سترګو کې اوښکې څنګه ولیدم बाबा بیا راته مور را یاده شوې وه زړه مې راډک ونیشه او لورې ستا مور د ډېر لږ عمر مېرمنه وه هغې د ژوند په سفر کې د داسې یوازې پرېښودم لکه څنګه چې خپله مور پرېښیم نیلم بچی زما اوږې د تنهایۍ پټې څخه عادت شوي دي بابا خو زه به تاسو هېڅکله یوازې پرېنږدم او لورې ستا په وجود کې خو زما ستا ده ګینې ستا دا بابا به هغه وخت مړ و کوم وخت کې چې ستا مور د هغه نه جدا شوې وه بابا مړه دې ستاسو دشمنان شي تاسو کښېنئ زه درته ګرمې ګرمې چای راوړم شابه بچې بچې د دغې خبرې لپاره خو زه راغلی وم یا لکه دولتیا جی خان نادر خانه کسانو چې مال را روان کړی و هغه به کله رارسي نن غرمې ته به رارسي خانجي او هغه یې وی چې یاسین خان خپله موجود وي چې مال په خپله چک کړي نو تا هغه یاسینې خبر کړی دی او که نه تاسو ورور دومره بې پروا نه دی باز لالا زما ورسره رابطه شوې ده او زیږه مې ورته ښودلې ده نن به ورسره زوړ او نوی حساب کتاب ختموم بیا د بېایمانۍ په دې کار کې ایمانداري ډېره ضروري ده څه ده ضروري ده تاسو ټیک وایئ باز لالا خو د بېایمانۍ په کار کې چې ایمانداري ډېره زیاته شي نو سړي ته د تاوان مخه شي او بیا ستاسو ورور خو د تاوان عادت نه دی بیا تا دا نه دي اورېدلي چې ګټه په تاوان باندې کېږي هلکو خیر سره ورسېدی او خان زمونږ لارې تل ازادې وي د وخت پابندي زموږ د دندې بنیادي اصول دي یاسین خان مال چک کوي مال چې مال څنګه دی کته صحیح خانه ٹھیک ہے اس کله غلط مال نه سپلای کوي باز لالا د ډي کې ډېر صفاتونه کوي د بېایمانۍ په کار کې هغه خلک کامیاب دي چې په بېایمانۍ کې حدونه پورې کړي
राजा लखा दड़ी के पमाल बांधी ज्यादा हक तमा दे जकचे लस काले जमा पसर पीसी गटेगी लड़ी के पमाल बनी मुंगतन जशन पकड़ दे जशन يلا موري ملتا بجانبي سركولي اغير سبا من دكار ودي رزا مش سير سرا ملاري خدا نك وخت روسا پورې چرته دي دا وګوره سوخ شو ما ته خو چې تانه پورزم زما په خیال الته وسار شي د یمن په تاڼه کې څه کار دی بابا و د تاڼې موږ سره داسې پریشان شو لکه چې د نوم نه هم نفرت وي په خیر علي ته ټیک وي تاڼه زه هم داسې دی خو بابا تاڼې ته دل د پریشانای خبره نه ده خو تاڼې ته بوتلل ضرور پریشانی جوړوي او بیا زه خو د خپلې نوکرۍ په سلسله کې تلم ستا د نوکرۍ د تاڼې سره څه کار دی بچې بابا زه په داسې اداره کې نوکر شوم چې د هغې تعلق د نشو او نشیانو د دغه حالت د مخنیوي سره دی بوس راته پرون وی چې ته د خپلې نوکرۍ اطلاع اول د علاقې تاڼېدار ته ورشه ځکه چې هغه به زما د کار په باره کې ما ته ډېر معلومات راکوي نور نه پوهېږم بچې خو د هر څه نه لومبې د خپل ځان خیال ساته بچې زمونږ خو تا ته کتنه نه بچي زمونږ ساګان هم پتا کې غړي تاسو ولې پریشانه کېږئ مورې ستاسو زوی څه ماشوم نه دی ځوان دی ځوان الله دې کامیاب کړه بچې سبا به بوس سره ملاویږم ځکه چې په علاقه کې د پوډریانو تعداد ډېر زیات شوی سر زموږ په پراجیکټ باندې د زوړ استیمیټ نه زیات فنډ لګي ځکه چې په علاقه کې د مریضانو تعداد ډېر زیات شوی دی ته د فنډ فکر مه کوئ مل خانه یو خبره یاد ساته چې علاقه کې درنه یو پوډري هم بې علاجه پاتې نشي پیسې په لبو لبو ولګوه خو چې د نوابګل په دکان باندې درنه یو ګاګم ونه وینم ډېره ښه ده سر ستاسو ډیمانډ به ضرور پوره کېږي موږ به خپل مقصد په هر قیمت حاصلو اوس ما ته اجازت دی سر जमीला हवलदार अकरम था आवाज कर जी सर अकरम
پرون دلته ایمل خان نومې لږ راغلی و. سر راغلو تا دپاره ډېر انتظار وکړو. سر دا فعل تاسو دپاره فعل د ده تعلق د یو انجیو سره دی. د ده دلته نوی اپوینټمنټ شوی دی. ده ته به د ډرګ ابیوز فایل په باره کې معلومات ورکړي. حاجي وعلیکم السلام. جمیله لږ اوبه خو راوړه. نوکرۍ سره د مصروفیات هم زیات شوي دي. داسې راته ښکاري چې اوس په هر ملاقات د نفلونو او د دعاګانو په زور کېږي. ته ټیک وایې ناظر، زما مصروفیات دا یو 2 بوتلې راوړه. د جاب په وجه ډېر زیات شوي دي. زه به د خپلې کارکردګۍ شوقونو دپاره خپلې نوکرۍ ته ډېر زیات وخت ورکوم. او زما وخت ته خو زما د زړه سر یې، زما مینه یې. زه چې څه کوم نو د خپلې مینې حاصلولو دپاره یې کوم. مونږ ته د دولت هېڅ ضرورت نشته. ما ته د خپل پلار دومره برخه پاتې ده چې زموږ ټول عمر دپاره ډېره ده. ته ټیک وایې نازه شو، خو تا ته خو زما خودداري معلومه ده. زه په خپلو پښو ودرېدل غواړم. ولې ایمل خانه، زما لاس او خپې ستا نه دي څه؟ ولې نه، بلکل دي. څوک چې یو بل ته زړونه ورکړي نو بیا پکې ستا او زما نه وي. زما د نوکرۍ دا مطلب نه دی چې زموږ مینه به کمه شي. ما ته داسې جاب ملاو شو نازش، بلکل زما د چایس مطابق دی. زه خپل ملک او قوم دپاره څه کول غواړم. زموږ په قوم کې داسې خلک راګډ شوي دي چې سوداګري خو کوي، خو زموږ د قوم ځوانانو ته د پیسو په بدله کې رسوایي ورکوي، د پیسو په بدله کې مرګ ورکوي. زه پوه نه شوم ایمل خانه. زما مراد د ایروینو سوداګري د نازش. ته نه غواړې چې ستا عمل ستا د قوم مستقبل بچ کړي. ستا د قوم بچي د مرګ د سوداګرو په ځای د مینې سوداګر جوړ شي. د مینې سوداګر؟ زه بیا پوه نه شوم ایمل خانه. د مینې په بدل کې مینه او د زړه په بدله کې زړه. تا ته خو زما مینه معلومه ده. زه به همیشه هڅه کوم څه چې ستا خوښوي. زه به تا سره د مینې په دې سفر کې اوږه په اوږه روان یم.
यासीन खान څه سوچونو کې لاړې یارانو په یو جنۍ مې زړه بایللی دی نو بیا خان څوک تاغه د کوی کاف خاپیری زمونږ د کلي زمان خان کاکا لور ده تاسو چې د چا ذکر کوئ هغه د کوی کاف خاپیری را روانه ده دا خو واقعي چې د دې نه مخکې څو نه وی د دې د اوسن تعریف زما حق دی پرېږده زما لار بې غیرته د جینکو لارې نیسې اوسې نه د قربان شم د کوی کاف خاپیری د مینې چړې ځکه زه ستا د مینې تږې یم تږې څوک چې د پیغلو لارې نیسي اما ته د لارو د کوڅو د سپو نه هم سپک ښکاري ته پکې لا د مینې خبرې کې غوسه خو مې د خوښه نه شوه د کوی کاف خاپیری ان زه غوسه د بازلاله هم نوړم بازلاله راځئ لکو نیلم بابا ته حال وایا اسینه چې یاسین خان د تلاس واچي په کلی کې برسوا شي ذلیله بشي د کلی خلک په رنگ رنگ خبرې کوي نیلم خپل بابا ته حال وایا نیلم خپل بابا ته حال وایا نه نیلم داسې غلط کارونه کې بابا ته حالونه وایي تا ته پته ده چې بابا د بلک پریشر مریض دی अब په غوسه کې یاسین خان قتل کی نه نیلم نه ستا بابا به قاتل شي نه نیلم نه ستا بابا به قاتل شي یاد که یاسینیا باز لالا نن دې دا ټول یاران په موقع ناستي یا زما زړه غواړي خبره درته وکړم تاسو حکم کوئ باز لالا حکم نه دی وروره وروره د ستاسو د پلار په ځای کې او بیا زه دا غواړم چې خپلې ذمهدارۍ ترسره کړم کومې ذمهوارۍ باز لالا پرېږده یاسین خان ته هم کله ناکله ځان ډېر ساده کې بازلالا درته د واده خبره کوي د واده کور ته درته تانیدار راولي تانیداره دا څه باز لالا ما خو د واده په باره کې سوچ هم نه دی کړی وسرکوزیه سوچونه ته څه لکې او بیا زه یم که نه ته صرف واده ته غاړه کېږده هر څه به وشي د ډولونو ډنګار به وي د ټوپکو درزار به وي او د یارانو خندا به وي غلی کېنئ د شاعر بچو زه لا واده ته نیم تیار او تاسو ډولونه به ډېر راواغېستې ته واده ته ولې نه تیار یاسینه او بیا تا ته څه تیاری کول پکار دی یار ما واده ته بازلالا هېڅ اراده نشته دی خو چې کله تیار شم نو زه به درته خپله ووایم ارمان دی داجي چې ته ژوندی وې او داسې خبره ستا ماته کړې وې غلی کښېنه دې داجي بچیا هر وخت بکه بکه دې شروع کړي دي داجي خو میاسم نشته دا غلي کېدن به مونږ ته ښه وي ډېره ښه ده یاسینه ما در باندې خپله غاړه خلاصه کړه باقي خوښه ستا ده
چې په ځمکه کرښې راښکل د پریشانۍ علامت دی. دا به دومره اورېدلي وي پریشاني هېڅکله بې سببه نه وي. خو بعضې پریشانۍ د غلط فهمۍ نه هم جوړېدی شي. ته بالکل ټیک وای نازش، خو پریشاني بیا هم بې سببه نه شوه، سبب یې غلط فهمي شوه. نو مطلب دا چې دا ټولې کرښې په ځمکه راښکلې شوي نو دا د غلط فهمو نتیجه ده او ته غلط فهمو پریشانه کړې. خو ګناهګاره غلط فهمي نه د دې پیدا کولو والا دی. ما د زړه سره ما سره داسې دارو شته چې ستا ټوله غلط فهمي به پې لرې کړم. السلام علیکم بابا. وعلیکم السلام. مورې څه چل دی څه وې چل تپوس خو زه تاسو نه کوم چې داسې څه چل شوی دی چې مور و پلار مې د خبرو نه احتجاج کړی دی. ته دې ګړې ته وګوره دا څه ټیم دی دا وخت سره راتلو دی. خو زما خوږې مورې زما کار داسې دی چې کله وختي راځم او کله به ناوخته. دا څنګه کار دی چې د دې وخته پورې نوزګارېږي؟ مورې زما ډیوټي داسې ده خو زه یو کار به وکړم سبا به خپل بوس ته ووایم چې زه د مور و پلار ماشوم زوی یم. ما د مور و پلار په ناوخته راتلو غوسه کېږي، ما ته وختي چوټي راکوي. خانه زه غواړم چې وایه لیلم چې زما څنګه لورې چې زما د عزت خیال دې ورساتلو زما د پټکي خاطر دې ونه کو تا نه زما عزت هېرو زه درنه هېرومه خوشحالي دا تا څه وکړه څه دې وکړه پیسې در سره شته؟ پیسې کور کې کور نه به ته راڼې پیسې نه بیا به باندې اخلي. بس وانو مور سره وي چې اودس شي زه د چابي راپټه کړم. ته د چابي راپټه کې اوس به څه کې نشه زه در باندې وکړم دی تاسو پلار یم. پلاران خو مې نه یي خو یاران خو مې یي. زه شا به راواله ته نه یو څلور دانې ته راواله. کوم دی؟ نه که یو دو پوڼۍ ته ماته م راکړه. تو خو زوړ هم باقیدارې یار نیکه در بکو دا به م درکو یو چرګه مې نظر کې شته دی وبشي دې خوا راکه
ظالمه د مر خولې ته یې رسولې او بیا هم د خپل عمل نه نه وړې بې غیرته نه د په ځان څه کار شته او نه د مور پلار څه فکر دی ګوره چې دا ظالمان په کومه بلا اخته دي خانجي ځان سره بوزو روکې کاکرمه هلته به نهر پروت دي هسې په سرکاري ډوډۍ خلاصې زه ورک شم غله السلام علیکم ډاکټر صاحب وعلیکم السلام ایمان خانه په خیر ایمان خانه زما په خیال دې کیس سره د 2 درجه برابر شو ډاکټر صاحب که زما په زړه وي یم چې ټول مې په یو ځای راوستي خو څه وکړم یو پوډري وم هسپتال ته غاړه نه ایمان خانه زه ستاسو د نیکو ارادو ته او محنت ته سلام کوم ډېره ډېره مهرباني ډاکټر صاحب خو زه د خپل ټول کریډټ ستاسو محنت او همدردۍ ته ورکوم ځکه چې زه نن داسې ډېر ځوانان وینم چې دلته مرګي حالات راغلي دي او چې واپس لاړ دي نو د خپل خاندان او د معاشرې دپاره فایدهمند ګرځېدلي دي عدنان جی سر دیر ته ورته بوله ښه جی دا ډاکټر صاحب زه به در نوس لاړ شم انشاءالله بل وخت به ملاقات کېږي خبرو شو مونږ د چای اوبو سر ډېره ډېره مننه ودرېږه نیلم بې غیرته ځوانانو نه د بې غیرتۍ کارونه کېږي نیلم ته که هر څه وایې خو نن به زما خبره ضرور اورې زه یو پښتنه یم زما د مخې لرې شه هغه عمل به درسره وکړم چې ته که هر څه وایې نیلم خو نن به زما خبره ضرور اورې پرېږده زما لاس دې تنې ته دې وګوره او د بې غیرتۍ دې کارونو ته دې وګوره اچا رښتیا ویلي دي چې په نظر کې د عیب نه وي رحمانه ښکلي مخ ته په کتو کې ګناه نشته نشته ښکلي مخ ته په کتو کې ګناه شته د رحمان نظر جدا و ستا جدا دی اچا رښتیا ویلي دي چې په خپل کور خو میږی هم بدي او بیا تا خو نیم کلی ځان سره راوستی دی ته کلی پرېږده تا ته خو زه یوازې یم کافي یم او بل ته د کوم باغ بادرنګې چې د ما غونته دې لارو نیوه تاسو به یو هم نږدو نه راځئ تر څو چې مات جسم نه یا سانې وتي یا مې داغې نه سانې ویستي خان اډر کوه چې سر ورته خورم نه دا زما جنگ دی زما ولې ملخانه پریشانه ولاړې
خیر خو دی که نه خیر دی تانیدار صاحب د نواب ګل تنانو دا پردی تورسرۍ تنګوله د نواب ګل کسان بچی وار مه خطا کوه ستا نه بغیر زما د دنیا کې څوک دي ما ګاډي ته اطلاع ورکړې ده اوس به راشي اوس به تا هسپتال ته بوځم ښه دومره سوچونه مه کوه ولې په ځان دومره تکلیفونه تېروې غریبي خو د الله طرف نه ده ته بچی زه ګورم زما خیال دی چې ګاډي والا راغلم بچی دو دقیقه ما ډاکټر سره راځم څنګه به پوهه کړې یاسینا چې دا کاروبار نگراني په خپله کوه زه نه پوهېږم چې ستا پر اتباعو کې څه دي د کاروبار خو دې دا حال شو چې د نوکرانو هغه تنخواګانې هم نه برابرېږي زه ولې د بین نه راوړم او ولې ورکوم په دې هم پوه شوم چې زموږ د کاروبار د تباهۍ سبب د علاقې سیچو او تانیدار دي هلې چې مستلانو یو تانیدار او د سیچو علاقې چې کولې چې خیر دې لرئ نو غنم خو به ورته پکاري که نه نه باز لالا هغه سره د یوې ادارې خلک ملګري شوي دي په پیسو وهل یې ګران دي هغه یوازې نه دی باز خان ما اورېدلي دي چې زموږ د علاقې د جمداد خان زوی هیمل خان د دې خلکو نوکر دی میږي ته چې خدای په قهر شي نو ورته یې ونه ورکړي دا ټول کسور ستا دی چې په خپل کلي کې هم درنه خلک سر اوچتوي دا سر ورته چغلې ده څوک دا سر ورته چغلې ده که غواړې نو باز خان غلی کښېنه هغه زما ښکار دی خپل ښکار چې په بلو شي نو د هغې خوړ خوند پاتې نه شي بیا هغه سره خو زما زوړ حساب کتاب هم پاتې دی وخت ته خدای غږ کړه شل ډول مې پوهه کړې چې دا حساب کتاب زر ختموه
ملخانه بچی ته لا ویخي دا خو نیمه شپه بچي وده شه سار به بیا ډیوټي ته ځي بس لږ کار پاتې دی مورې دا ختمو منو بیا وځي مور دې ټیک وای بچي ډېرې شوګیرې باندې را جوړې ښه ده بابا دا د کار مو بند کړو او پاس السلام علیکم ورحمۃ دکشار اور مې رښتیا ویلو د څوارلسمې سپوږمۍ ده د مخ نه ګلونه شرمېږي ګلونه ای جینې زه دې پیژنم نه او ته ماله نظر ماته او صادق شاه مادق شاه پکې څوک دی وایي روندارې ته ما نه پیژنې موږ د بر کلي خانان یو زموږ عمره جیداد د هېچ چا هم نشته ولې جیداد خرڅوی څه که نه زما ورونو پې درنه قبضه کړې ده وایي روندارې موږ خو ستا غوښتو دپاره راغلي یو ستا خواړه خوله سر پورې نه ده نازش بازاله تاسو زما د پلار په ځای ستاسو ټولې خبرې ټیک دي خو د ټولو نه لوی حق زما په ژوند زما خپل دی زه د پیسو دپاره او د مال جایداد دپاره خپل ژوند جاهلانو ته نشم سپارلی خیال دې دی باز لالا دې تعلیم یافته ته چې د مشرانو په مخ کې خوله وسپړ ده ته غلی شه یاسینه د دې مازغه خراب شوي دي او بیا دې ته څه پته ده چې مال او دولت څه ته وایي دې معاشره کې چې چا سره دولت نه وي هغه د خلکو د خپو خاورې وي دا بنګله دا ګاډي دا څه په دولت باندې کېږي په دولت باندې خو باز لالا زما هغه دولت نه دی پکار کم سره چې زه خپل ټول خواهشات قتل کم ما ته د داسې پنجرې نه او داسې دولت نه مرګ بهتر ښکاري غلی شه د خوایستاتو بچی مرګ به درته وښیم مرګ که د باز لالا خبره دې ونه منله تا د حیا ټول حدونه پورې کو زه ګورم چې ته څنګه د باز لالا خبره نه منې زه خپلې کمرې ته ډېره ښه ده ډاکټر صاحب زه به درنه اوس لاړ شم دا ټول ریکارډ به هم خپل بوس ته ایمیل کول غواړي او نور کارونه هم راته پراته دي زه ستاسو ځوانو زرغو ته سلام کوم چې کله ضرورت وي دا خاکسار به هر وخت حاضر وي ډېره ډېره مهرباني السلام علیکم
دنیا نه خرڅون ته شته او مال په اسانه ملاوي ډېره سختي ده خبر دا وي چې موږ هم د امداد کاکا دي ته نانورسم که خدای پاک چېرته حکم ولې به نه خوږېږو د لاوري صابري ته وګوره څنګه خوشحال مونږ خدای پاک ښه کړي مشران وایي د خیر په کار کې صبر نه دی په کار راځه چې همنه نه پتون کړو شیطان ملاز رکھو وایي بیا ستا څه خیال دی نازش زما په خیالونو کې خو ته ځلېږې د زړګي سره ستا نه بغیر خو زما ژوند نیمګړی دی ستا نه بغیر خو زه د بل چا تصور هم نشم کولی ملخانه نو ته خبرې نازش دې دپاره به تا ته جهاد کول پکار دي جهاد جهاد او نازش دا به ستا د ژوند تر ټولو نه لوی جهاد وي ته به د خپلې مینې حاصلولو دپاره هر دیوال غورځي هغه دیوال که د سټیټس وي او که د رشتو زه خپله مینه په هر قیمت حاصلول غواړم هغه دیوالونه ستارونه هم کېدی شي نازش زه د خپلې مینې په لار کې هیڅ څوک نشم برداشت کولی او بیا زما رونه خو د یو نوي پل دپاره ناسور دی ناسور هی خو له کوم بچي په داسې پنجره کې بند کړي دي چې نه مري او نه رهېږي زما داسې رونه نه دي پکار نه مې دي پکار داسې رونه نه مې دي پکار بیا داسې وګڼه چې ستا عمل ستا شو ستا राकूस काही साडे ती तर هغه پورې باندې کمرې نه بار نه روزي تر څو لري بدلاله خبره نه منلي تر څو پورې به ژوندی ګرځې ملخانه د خپل حیثیت نه ډېر چټ ټوپ وهلی دی دا ټوپ ستا د وجود د سپو د خوراکي د سپو
SHO صاحب داسې څه د خطرې خبره نشته او الله به خیر کړي. ډېره ښه ده ډاکټر صاحب، ډېره مهرباني. ها ډېره ښه ده ایمان خان، تا ته اوس د آرام ضرورت دی او دوايي به په خپل ټایم خورې. ډېره ښه ده ډاکټر صاحب، ډېره ښه ده ډاکټر صاحب، دوی به مو خپل کور ته ورسو. صحیح. ټیک ته باز لالا، زه ګلروز خان ته خبرداری ورکوم چې راتلونکي اتوار ته ډولۍ یوسي. ته زموږ خورې وایه سړی غواړي. زه ستا د تکلیفونو نه خبر یم ایمل خانه، ما ته پته ده چې ستا کار ډېر ګران دی، ځکه چې ته د هغې خلکو سره ډغره وهې چې هغوی د دولت دپاره خپل تره پانسي کړو او هغوی د دولت حاصلولو دپاره د پوډر کاروبار خوښ، خو هغوی د خپل کلي او د علاقې د ډېرو خلکو کورونه وران کړل. خو زه نن تا ته یو زیری درکوم. زیری؟ او ایمل خانه، زیری ستا او زموږ د کامیابۍ زیری، ځکه چې نن زموږ په علاقه کې د پوډرو خرڅولو ټولې اډې ختمې شوې. نواب ګل او یاسین لکه د لیوانو منډې وهي، ځان ته د پناه ځای لټوي. ستا دپاره دا زیری. خانه ته لا ژوندی؟ څوک چې الله پاک ژوندی ساتي هغه څوک دی بیا چې ویې وژني. هغوی زما د پلار پانسي کولو نه پس په خپل خیال کې زه م وژلی، خو زما د ژوند وربش علاوه خو 15 کاله مې انګلینډ کې تېر کړ. تېر کال وطن ته راغلم او د غریبانو خدمت. ما ته پته ده ایمل خانه چې نازیش زما د تره لور ده. ما ته ستا او د نازیش رشته معلومه ده. زه ستاسو د رشتې ډېر قدر کوم او ستاسو د دواړو ترمنځه د مشرۍ حق ادا کوم.
अस्सलाम वालेकुम जमान काका सलाम बच्चे खैर दे दादा सो भी ना ته چې سم وینې زمان کاکا نو بالکل صحیح وینې ګینه زړه خبره دروغ وا بالکل رښتیا و زمان کاکا خو خدای دروغ کا چر روانې زمان کاکا نیلم بچې بیمار وا ما چې خار ته ولاړ شو ډاکټر ته به خو څومره د مزي خبره ده زه هم خار ته روان یم راځي کینې پلار دې الله پاک وبخي ډېر ښه سړی و ډېر خوږمنو او د هر غریب سړي د زړه دارو او بیا راشه ساتل وران ډېر ظالمان دي توبه مې توبه چې پلار پسې یو رک هم نه تلې تاسو ټیک وای زمان کاکا هر څه ته زوال شته او زما تر ګرانو زوال راځي راغله راځي نو کا په ګاډي کې لګا Teman kakak, teman kakak, teman kakak. تاسو د پولیس په ګیره کې خود ما ځان قانون ته حواله کړئ.
یا الله څوک چې د خانانو د یو څو روپو دپاره پردي بچي خاورې کوي نو خپله به یې دا حال وي څنګه چې نن زما شو ودرېږه وځه زما تا سره واده ده تا ته هېڅ نه وایم دا راته ووایه چې د نواب ګل ډیرونه چېرته دي سیچو صاحب ما ته څه مه وایې زه تاسو ته رښتیا حال وایم رښتیا حال درته وایم خو ما پرېږدئ ما خپله واده پوره کړه زه درته څه نه یم خو ته مې داسې نه درته وایم لږ غلط حرکت مو وکړو نو دا مازغه درته شیندم مخکې شه لږه جمداد کاکا زما له تربورانو ظلم ټولې دنیا ته څرګند دی ان علم د هغوی د ظلم ښکار جوړ شوی خو دا زموږ ایمان دی چې په الله پاک باور ساتو هغه ورځ لرې نه ده چې ظالمان خپل انجام ته ورسي خو زه خپل کورونه دا توقع ساتم د علم حفاظت به لکه د خپل زور په شان دی کوي ته فکر مه کوه آصف خانه نیلم ته زموږ د مرستې ضرورت دی بچې ملک د پښتو دی موږ به د نیلم حفاظت د خپل ځان نه زیات کړو ته هېڅ فکر مه کوه ته هېڅ فکر مه کوه آصف خانه موږ ټول تا سره یو الله به خیر کړي نواب ګل په روم باندې چاپه ووهلې شوه هغې وروڼه ګرفتار شول او د هغې نور ملګري د پولیس په مقابله کې ووژلې شول
ستا مور زه په خپله ښځه ذات یم زه ستا په درد ښه پوهېږم بچې دا زمانه ډېره ظالمه ده په دې زمانه کې ښځه ذات هېڅکله هم یوازې ژوند نشي تېرولی بچې خو ستا خوښه وي موږ به ستا د رښتې خبره اسف خان سره وکړو نیلم ټول عمر دې د خپل پلار د پټکي خیال ساتلی دی نن پتا د امتحان وخت دی هم نن خپل ارمانونه خپل پټه سودا خپل پټه سودا خپل پټه سودا د خپل زړه په قبرستان کې خاخه کا په خپل نصیب صبر وکړه نیلم په خپل نصیب صبر وکړه نیلم